هر یو کار د اصولو سره سم کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د سالنګونو لویې لارې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. د دغه لیدنې پر مهال د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم ملا محمد عیسی ثاني او یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګونو لویې لارې د بیا رغونې له ترسره شوو کارونو خوښي څرګنده کړه او د یادې پروژې مسؤلینو ته یې د دې ملي پروژې د کار د غوره کیفیت او په ټاکلي وخت د بشپړېدو په هکله لازمې لارښوونې وکړې. محترم ملا صاحب د قراردادي شرکتونو مسؤلینو، تطبیق کوونکو ټیمونو او فني کارکوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل د هېواد د ابادۍ لپاره باید په ګډه کار وکړو او دا د ویاړ ځای دی چې تاسو یې په دغو شرایطو کې په بیا رغونه کې برخه اخلئ. د سالنګونو لویې لارې د بیا رغونې کار د ټولګټو وزارت تر نظارت لاندې له خصوصي سکتور سره په دریو برخو کې قرارداد شوی چې اوس مهال یې له تونل څخه تر 14مې ګالرۍ پورې د سی ټي بي او کانکریټ اچونې کار بشپړ شوی او په شمالي او جنوبي سالنګ کې د 10 ګالریو د بیا رغونې کار جریان لري. د یادونې وړ ده چې د یادو ګالریو پر بیا رغونې سربیره په شمالي سالنګ کې د خنجان دوشي سړک د اسفالټ اچونې کار هم په ښه ډول پر مخ روان دی. د وطن ته قسم کړی دی.